دغه نللیکه چې له شبرغان تر مزار ښار پورې 94 کیلومتره اوږدوالی لري او 106 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي، د افغانستان ملي بودیجې او د افغان مسلکي انجینرانو پر مټې چارې پر مخ وړل کیږي. له کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا د جوزجان مزار ګازو نللیکې تازه کېدو چارې پیل شوي چې کاري چارو چټکۍ ته په کتو دغه پروژه له ټاکلې مودې وړاندې د افغان انجینرانو پر مټ بشپړې شي. د افغان ګازو تصدۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دې پروژې بشپړېدو موده 2 کاله ټاکل شوې، په داسې حال کې چې د 9 میاشتو په موده کې له ورکړل شوي پلان څخه زیات کار کړی دی. د دې پروژې دپاره د اسلامي امارت د خوا څخه 106 میلیونه افغانۍ په اوسني کال کې ورته تخصیص شوي. موږ په دې کال کې 16 کیلومتره پلاني کاري وو. موږ هلته د نل په توزیع کې او د ویلډینګ کاري په برخه کې 20 کیلومتره کار کړی دی چې د هغه ټاکلې اندازې مو ډېر کار کړی دی. او همداشان ټیسټ هایدرولیکي یا ټیسټ یوټي چې دا دواړې مهمې موارد دي په پایپلاین کې، دا دواړه هم تر هغه 16 کیلومتره الحمدلله اضافه شوي دي چې 2 کیلومتره کار ورباندې شوی دی. دا موږ چې اول پلاني کاري و هغه د 9 میاشتې دپاره اوس 9 میاشتې نه دي پوره شوي او موږ الحمدلله هغه ټاکلې اندازه خو مو پوره کړې ده، اضافه کار مو کړی دی. لا هم کوشش کوو چې تر دې اضافه کار وکړو. مسؤلین زیاتوي چې د دې پروژې بشپړېدو سره به مزار شریف ښار کې د کوټي برق فابریکې د پاتې برخو پر فعالېدو سربیره د یادې فابریکې د برېښنا تولید کچه هم څو برابره لوړه شي. د دې پروژې هغه طول تقریبا 94 کیلومتره دی چې په دې سره کله چې دا پروژه تکمیل شي موږ به وکولی شو چې په نورمال ډول باندې او په ښه ډول باندې بې له ضایعاتو او بې له مشکلاتو کوټي برق ته ګاز ورسوو. د ګاز په رسولو سره به کوټي برق دولتي شرکت وتوانیږي چې په کافي اندازه به کود تولید کړي او په کافي اندازه به هغه برق تولید کړي. د کود په تولیدولو سره به زموږ زارعین او کښت کوونکي هیوادوال چې کود ته اشد ضرورت لري هغه به نور دې ته مجبور او محتاج نه وي چې خارجي کود ته بیا ضرورت پیدا کړي. ورته مهال د دې سترې پروژې مسؤلین خلکو ته له شبرغان څخه مزار شریف ته د ګازو نللیکې د غځېدو په برخه کې پر کارپوختو انجینرانو د مسلکیتوب ډاډ ورکوي. وایي هڅه کوي تر څو پروژه ژر تر ژره بشپړه کړي چې پر جوزجان سربیره د بلخ اوسیدونکي هم له ګازو څخه برخمن شي. این پروژه فعلا عملا با استاندارد API پیش میره و پرسنل ما که میبینین اینجا فعالیت دارن ولدینگکارای ما اینا کلشان تحت نظر گروپ های متخصصینی که در جوزجان آمده بودن. اینا بسیار ولدینگکارای بسیار قوی و سرتیفیکیت های بین المللی دارن. حتی اینا برای مدت کوتاه مدت به کشور دبی در اینجا ترینینگ های مخصوص دیده در بخش ولدینگکاری. بلخوا یو شمېر انجینران او کارګر چې په دغه ستره پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې د خوښۍ ترڅنګ د هیواد آبادولو او وطني مینې له امله په چټکۍ او لوړ معیار کار کوي. بسیار زیاد خوش هستم، احساس خوشی میکنم که در وطن خود خدمت میکنم. یک و دیگهش این است که بسیار امنیت است، به می راحتی کار خود پیش میبریم، از صدق دل کار میکنیم، زحمت میکشیم که یک چیزی باشه که با ارزش باشه. بسیار زیاد احساس خوشی میکنیم چون در وطن ما یک آرامی 100% آمدگی سابقه که ما در پاپلاین کار میکردیم بسیار زیاد با تکلیف بودیم، هر دقیقه از اینها رنج میبردیم که خدایا ما کار میکنیم زحمت میکشیم اما هر دقیقه در ترس و لرز بودیم. برای فعلا خدا را شکر 1000 بار از وزیر ما از بستر رهبری امارات اسلامی بسیار زیاد خوش هستیم، واقعا از کار خودم راضی هستیم و شب و روز هر شب و روز ما بسیار با خوشی با شوق و ذوق کار میکنیم با توانایی همت عالی. دا په داسې حال کې د چې افغانستان کې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو را په دې خوا په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې پر هغو اوږدمهاله پروژو کار پیل شوی چې په تیرو 20 کلونو کې ورته د هیڅ حکومت له لوري پاملرنه نه وه شوې. د بلخ قوشتېپې کانال، د سریپل قشقري نفتي توکو څاګانو استخراج ظرفیت لوړوالی، د جوزجان ګازو زیرمو استخراج او له شبرغان ته مزار شریف ښار پورې د ګازو نلکې غځول له لویو او مهمو پروژو څخه شمیرل کیږي.